که درته ووایم چې په راتلونکو 20 یا 30 کلونو کې ممکن ته په بله سیاره کې ژوند کوې، آیا باور به دې وشي؟ خو ستونزه دا ده چې دغه سیاره ستا د نوي ژوند پیل هم کیدی شي او ستا د مرګ ځای هم. دغه سیاره ده چې انسان زرګونه کاله دې لپاره خوبونه لیدلي دي. او تر ټولو عجیبه خبره دا ده چې په راتلونکو 10 یا 20 کلونو کې شاید زموږ له منځه ډېر خلک پر دې سیارې قدم کېږدي. دا د مریخ یا مارس سیاره ده. اوس شاید ته په فکر کې چې کله چې زموږ ځمکه دومره ښکلې ده نو بیا مریخ ته د تلو اړتیا څه ده؟ همدا پوښتنه د ډیرو خلکو په ذهنونو کې ده، خو کله چې ځواب ورته ورسیږي نو په رښتیا سړی حیرانوي. ګورئ، یو ډیر ویرونکی حقیقت شته چې موږ ټول باید پرې پوه شو، دا چې ځمکه به تل خوندي نه وي. شاوخوا 6 میلیونه کاله مخکې یو لوی اسټروئید د یوه ټکر په وسیله د ټولو ډایناسورانو نسل ختم کړ. اوس فکر وکړه که همداسې یوه پیښه بیا تکرار شي نو ټول انساني تمدن به په یوه شپه کې له منځه ولاړ شي. همدې لپاره د نړۍ ستر ساینسپوهان او لرلید لرونکي خلک وایي چې انسان باید څو سیارو کې اوسیدونکی نه وشي، یعنی یوازې په یوه نه بلکې په څو سیارو کې ژوند وکړي، کنه نو زموږ راتلونکی به ډېر خطرناک وي. اوس دلته یوه مهمه پوښتنه پیدا کېږي، که بلې سیارې ته ځو نو د انسانانو انتخاب ولې مریخ دی؟ زموږ لمریز نظام سولر سیستم کې 8 سیارې دي، ډیری یا ډیرې ګرمې یا ډیرې سړې او یا هم کلکه سطحه نه لري، لکه مشتري او زحل چې د ګازو لوی سیارې دي. اوس زهره یا وینز ته که وګورو چې زموږ نږدې ګاونډی سیاره ده، هلته تودوخه شاوخوا 450 درجې سانتیګراد ده. دومره ګرمه ده چې سر بیا لیډ هم پکې ویلې کېږي او فضا یې د سلفوریک اسید له وریځو ډکه ده چې هر څه له منځه وړي. نو په لنډه توګه زهره ته تلل یعنی سمدستي مرګ. خو کله چې د مریخ خبره کوو نو دا زموږ له ځمکې سره په ډېرو شیانو کې ورته والی لري. په مریخ کې یوه ورځ 24 ساعته او 30 دقیقې ده چې نږدې د ځمکې په شان ده. هلته هم فصلونه راځي، لکه په ځمکه کې سطحه یې کلکه ده چې انسان پرې ګرځېدلی او ودانۍ پرې جوړولی شي. هلته اوبه هم شته، خو د یخ په بڼه د قطبونو په سیمو کې او د ځمکې لاندې دي. او تر ټولو مهمه دا چې مریخ موږ ته نسبتا نږدې دی، شاوخوا 225 میلیونه کیلومتره واټن لري. خو اصلي ستونزه له دې ځایه پیلېږي. مریخ ته رسېدل او هلته ژوند کول هیڅ هم اسانه نه دي. د ځمکې څخه مریخ ته سفر لپاره راکټ ته شاوخوا له 7 تر 9 میاشتو پورې وخت پکار وي، ځکه چې دواړه سیارې د لمر شاوخوا په خپلو جلا مدارونو کې ګرځي او موږ باید په ځانګړي وخت کې لانچ وکړو چې دا موقع هر 26 میاشتې وروسته یو ځل راځي. دا معنی لري چې که یو ماموریت مریخ ته ولاړ شي او کومه ستونزه رامنځته شي نو سمدستي بیرته راتګ امکان نه لري، باید هلته میاشتې تېرې شي. همدا وجه ده چې ځینې خلک دې ته یو طرفه ټکټ هم وایي. اوس تصور وکړه چې ته مریخ ته ورسېدې، د فضایي بیړۍ دروازه دې خلاصه کړه او بهر دې وکتل. تر هر څه مخکې به یوه سور رنګ صحرا ووینې چې هر لور ته غځېدلې ده. مریخ ته سره سیاره ځکه وایي چې د هغې خاوره کې د اوسپنې اکساید شته، زنګ چې ورته سور رنګ ورکوي. کله چې اسمان ته وګورې هغه به هم یو ډول ګلابي ښکاري، نه لکه د ځمکې نیلي اسمان. اوس دلته لومړی یوه لویه ستونزه راځي. د مریخ فضا یا اتموسفیر ډیره نری ده. څومره نری؟ داسې پوه شه چې د ځمکې د فضا 1% ده او دې لږې فضا څخه هم 95% کاربن ډای اکساید ده چې زموږ لپاره زهرجنه ده. یعنی که ته خپل فضایي کالي یا سپیس سوټ وباسې نو یوازې په 15 ثانیو کې به بېهوشه شي او په 2 دقیقو کې به دې ژوند پای ته ورسېږي. نو په ساده توګه په مریخ کې له ځانګړو وسایلو پرته حتی 1 دقیقه هم ژوند کول ناممکن دی. که د تودوخې خبره وکړو نو په مریخ کې منځنۍ تودوخه شاوخوا -80 درجې سانتیګراد ده. دا دومره سړه ده چې انتارکتیکا هم د دې په وړاندې ګرمه ښکاري او کله ناکله تودوخه تر -125 درجې سانتیګراد پورې راښکته کېږي. دومره سخته یخني ده چې د انسان وینه هم کنګل کولی شي.
اوس د وړانګو یا ریډیشن ستونزه هم ډیره جدي ده. ګوره په ځمکه کې زموږ سره یو مقناطیسي میدان شته چې دا د لمر څخه راتلونکي زیانمنې وړانګې بندوي، خو مریخ دا مقناطیسي میدان نه لري او همدا لامل دی چې هلته کاسمیک او لمریزې وړانګې نیغ په نیغه سطحې ته رسیږي. که څوک یو کال په مریخ کې ژوند وکړي نو هغه به دومره وړانګې ترلاسه کړي لکه په ځمکه کې چې په 8 کاله کې ترلاسه کیږي او دا وړانګې د سرطان خطر ډیر زیاتوي. نو په ساده ډول مریخ یو ډیر خطرناک چاپېریال دی چې له هر اړخه د انسان د له منځه وړلو هڅه کوي. اوس پوښتنه دا ده که مریخ دومره خطرناک دی نو ولې بیا موږ هلته تلل غواړو او څنګه به ولاړ شو؟ ګوره اوس مهال د نړۍ تر ټولو مهمه او جرأت لرونکې کمپنۍ چې مریخ ته د تلو لپاره چمتووالی نیسي هغه سپیس ایکس ده چې بنسټ ایښودونکی ایلن ماسک دی. ایلن ماسک په ښکاره ویلي چې د هغه وروستی هدف دا دی چې په مریخ کې یو داسې ښار جوړ کړي چې په خپله پر ځان بسیا وي او شاوخوا 10 لکه خلک پکې ژوند وکړي. دا خبره په اورېدو ډېره عجیبه ښکاري، خو کله چې ته وګورې چې سپیس ایکس څه جوړ کړي نو داسې ښکاري چې دا خوب کیدی شي رښتیا شي. سپیس ایکس د سټارشپ په نوم یو راکټ جوړ کړی چې تر اوسه تر ټولو لوی او قوي راکټ بلل کېږي. دا راکټ کولی شي له 100 تر 1.5 میټریک ټنه پورې بار تر مریخ پورې یوسي او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دا راکټ بیا کارېدونکی دی، یعنی ریوزیبل. لکه څنګه چې الوتکه څو ځله الوتنه کوي همداسې دا راکټ هم څو ځله کارېدلی شي چې له دې سره لګښت ډېر کمیږي. پخوا به یو راکټ یوازې یو ځل کارېده او بیا به سمندر ته ولوېد، خو سپیس ایکس راکټ بیرته راګرځي، کینی او بیا کارول کېږي. همدا ټکنالوژي ده چې د مریخ سفر یې ممکن کړی، ځکه مخکې دا لګښت دومره لوړ و چې هیڅ چا یې توان نه درلود. اوس پلان دا دی چې لومړی د انساني ماموریتونه واستول شي چې هلته به وسایل او توکي ورسوي. وروسته به لومړنی انساني ماموریت واستول شي چې ښایي له 10 تر 20 ستورمزلې پکې وي. دا به هغه زړور خلک وي چې پوهیږي ښایي بیرته راستانه نه شي. هغوی به هلته بنسټیز جوړښتونه جوړ کړي لکه د اوسېدو ځایونه، د اکسیجن تولید سیستم، سولر پینلونه او د اوبو د ترلاسه کولو سیستم. اوس ته به حتما دا پوښتنه لرې چې هلته به خلک چیرته ژوند کوي؟ په پیل کې به ستورمزلي په هغو چمتو شوو استوګنځایونو کې ژوند کوي چې له ځمکې څخه به واستول شي. دا به لوی فشار لرونکي خونې وي چې له دننه څخه به کنټرول شوی چاپېریال ولري، لکه مناسبه تودوخه، اکسیجن او د وړانګو ساتنه. خو دا د اوږدې مودې حل نه دی، ځکه دومره ډېر مواد له ځمکې لیږل ډېر ګران تمامېږي. له همدې امله ساینسپوهان پر یوې هوښیارې طریقې کار کوي چې انسټیو ریسورس یوټیلایزیشن بلل کېږي، یعنی د مریخ له خپلو سرچینو څخه کار اخیستل. تر ټولو ښه حل دا دی چې د مریخ د ځمکې لاندې ژوند وشي، یعنی مریخ د سطحې لاندې استوګنځایونه جوړول چې هم به د وړانګو مخه ونیسي او هم به تودوخه ثابته وساتي. د مریخ له سطحې 2 متره لاندې د وړانګو ستونزه ډیره کمیږي ځکه خاوره وړانګې جذبوي او د ځمکې لاندې تودوخه هم نسبتا ثابته وي. بله ډیره په زړه پورې مفکوره 3D پرنټینګ له لارې ودانۍ جوړول دي. پلان دا دی چې لوی 3D پرنټرونه مریخ ته ولیږل شي چې د مریخ له خاورې څخه ودانۍ جوړې کړي. د مریخ خاوره اوسپنه او نور معدني مواد لري چې د ودانیزو موادو په توګه کارېدلی شي. روبوټونه به مخکې لاړ شي او دا کارونه به ترسره کړي. نو کله چې انسان ورسیږي بنسټیز جوړښتونه به تیار وي. اوس تر ټولو مهمه پوښتنه دا ده په مریخ کې به اوبه له کومه راځي؟ د اوبو پرته هیڅ هم ممکن نه دي. د څښلو لپاره، کرنې لپاره او حتی د اکسیجن جوړولو لپاره اوبه اړینې دي، ځکه د اوبو څخه د الکترولیز له لارې اکسیجن جلا کېدای شي او حتی د راکټ سونګ هم ترې جوړیږي. ښه خبر دا دی چې په مریخ کې اوبه شته او په زیاته اندازه شته. د مریخ په قطبونو کې د یخ لوی طبقې شته چې په میلیونونو مکعب کیلومتره اوبه لري. سربیره پر دې د مریخ د ځمکې لاندې هم یخ شته، یوازې 2 متره لاندې. نو په اصل کې د اوبو کمښت نشته، یوازې اړتیا ده چې هغه راوباسو. د دې لپاره ځانګړې ټکنالوژۍ ته اړتیا ده تر څو اوبه ترلاسه شي. ناسا او سپیس ایکس دواړو د اوبو د استخراج یعنی واټر ایکسټریشن پر ټکنالوژۍ کار کوي.
پلان دا دی چې د برمې یا ډریل په وسیله به د مریخ ځمکه کیندل کیږي او له هغې لاندې موجود یخ ته به تودوخه ورکول کیږي تر څو په اوبو بدل شي. وروسته به دا اوبه پاکې یا پوریفای کیږي او د کارولو لپاره به تیار شي. کله چې اوبه ترلاسه شي نو ډېرې ستونزې حل کیږي. اوس د خوړو خبره راځي. په مریخ کې خو ضیافت نشته نو خواړه به له کومه راځي؟ په پیل کې به بسته‌بندي شوي خواړه له ځمکې واستول شي خو دا د اوږدې مودې لپاره حل نه دی. د همدې امله په مریخ کې کرنه کول اړین دي. د مریخ په خاوره کې ځینې کیمیاوي مواد شته چې د بوټو لپاره زهرجن دي لکه پرکلوریټس. نو مستقیم په دې خاوره کې کرنه ممکنه نه ده خو ساینسپوهانو داسې طریقې جوړې کړې دي لکه هایدروپونیکس او ایروپونیکس. په دې طریقو کې خاورې ته اړتیا نه وي. بوټي په مغزي اوبو کې وده کوي. په کنټرول شوي چاپېریال کې د لیډ څراغونو لارې مصنوعي لمر ورکول کیږي او تودوخه هم کنټرولېږي. په دې ډول په مریخ کې هم سبزیجات او هم میوې کرل کېدای شي. په حقیقت کې ناسا مخکې له دې په انټرنیشنل سپیس سټیشن کې کاهو او نور سبزیجات په بریالیتوب سره کرلي دي. نو دا ټکنالوژي ازمایل شوې ده او په مریخ کې هم کار کولی شي. تصور وکړه د یوې لوی ګنبدې دننه شنه بوټي دي او له باندې سره صحرا ده. دا به څومره عجیبه او ښکلی منظر وي. اوس راځو یوې ډېرې سترې او اوږدمهالې مفکورې ته چې ټرافارمینګ بلل کیږي. ټرافارمینګ یعنی یوه سیاره د ځمکې په شان جوړول، یعنی د مریخ فضا غټول، تودوخه لوړول، اکسیجن تولیدول او داسې چاپېریال جوړول چې انسان بې له سپیس سوټ هم ژوند پکې وکړی شي. دا خبره لکه ساینسي خیال داسې ښکاري خو په نظري ډول ممکنه ده. یوازې ډېر وخت ته اړتیا لري، شاید سلګونه یا هم زرګونه کاله. یو نظر داسې دی چې د مریخ په قطبونو کې اټومي بمونه وغورځول شي تر څو یخ ویلی شي او اوبه او کاربن ډای اکساید فضا ته خوشي شي چې له دې سره به د فضا د تودوخې بندونکی اغیز ګرین هاوس افیکټ پیل شي او مریخ به تود شي. بل نظر دا دی چې لوی هندارې د مریخ په مدار کې ځای پر ځای شي تر څو د لمر رڼا په قطبونو متمرکزه کړي او یخ ویلې کړي. یوه بله طریقه دا ده چې فابریکې جوړې شي چې پرلپسې د ګرین هاوس ګازونه تولید کړي او فضا غټه کړي. په اصل کې دا یو داسې پروژه ده چې څو نسلونه به پرې کار کوي او ښایي زموږ د اولادونو یې بشپړه کړي. اوس که د عملي وخت خبره وکړو، د سپیس ایکس پلان دا دی چې له 2026 تر 2028 پورې لومړنی بې انساني سټارشپ مریخ ته ولېږي. بیا تر 2030 پورې لومړني انسانان واستوي او تر 2050 پورې یوه کوچنۍ مستعمره جوړه کړي چې لږ تر لږه 1000 کسان پکې ژوند وکړي. د ناسا پلان یو څه محتاط دی او هغوی غواړي چې د 2030 لسیزې په وروستیو کې لومړنی انساني ماموریت واستوي. چین هم په دې سیالۍ کې دی او پلان لري چې خپل ستورمزلي مریخ ته ولېږي. اوس یوه جالبه پوښتنه دا ده، مریخ ته به څوک ځي؟ په لومړیو ماموریتونو کې به روزل شوي ستورمزلي او ساینسپوهان ځي چې ځانګړي تجربې او ساختماني کارونه به ترسره کړي. خو ورو ورو کله چې مستعمره لویه شي عادي خلک هم تللی شي. ایلن ماسک ویلي د هغه هدف دا دی چې مریخ د ټیکټ قیمت د یو عادي کور د بیې په اندازه شي، یعنی که خپل کور وپلوري نو مریخ ته تللی شي او هغه خلک چې هلته ځي کار به هم کوي ځکه چې د یوې نوې نړۍ د جوړولو لپاره هر ډول مهارتونو ته اړتیا وي. انجینران پکار دي، ډاکټران پکار دي، بزګران، ښوونکي او حتی هنرمندان او موسیقیار هم پکار دي ځکه چې انساني ټولنه یوازې تخنیک نه بلکې کلتور ته هم اړتیا لري. اوس فکر وکړه چې په مریخ کې ورځنی ژوند به څنګه وي. ته به سهار په خپل د ځمکې لاندې استوګنځي انډرګراونډ هابیټیټ کې راویښېږي. یو سکرین به وي چې د مریخ سطحه به درته ښیي، خو دا به رښتینې کړکۍ نه وي بلکې د کیمرې تصویر به وي ځکه چې د وړانګو له امله اصلي کړکۍ نشي جوړېدلی. بیا به ناشته کوي چې ښایي د مریخ پر ځمکه کرل شوو سبزیجاتو څخه جوړه شوې وي. وروسته به خپل سپیس سوټ واغوندي او بهر ته به د کومې پروژې لپاره کار ته ولاړ شي. ماښام به د ټولنې یا کمیونټي مرکز ته ځي، له خلکو سره به ګوري او ښایي کوم فلم وګوري چې له ځمکې څخه رالېږل شوی وي. له ځمکې سره اړیکه به وي خو ځنډ به ولري، شاوخوا له 3 تر 22 دقیقو پورې. د سیارو د موقعیت پر بنسټ یعنی ویډیو کال به ممکن نه وي خو پیغامونه به راتللی شي.
اوس دلته ځینې فلسفي پوښتنې هم راپورته کیږي. د هغو ماشومانو په اړه فکر وکړئ چې په مریخ کې به وزیږیږي. دا ماشومان به په تخنیکي ډول مارشیان وي. هغوی به هیڅ کله ځمکه نه وي لیدلې او د هغوی لپاره به مریخ خپل کور وي. او ځکه چې د مریخ جاذبه یا ګریوټي د ځمکې یوازې 38% ده، نو دا ماشومان به په بیل ډول وده وکړي. د هغوی اډوکي او عضلې به بل ډول جوړ شي او ښایي څو نسلونه وروسته د مریخ انسانان له ځمکنیو انسانانو فزیکي توپیر پیدا کړي. دا به د ارتقا یا ایولوشن یو نوی باب وي. یو بل مهم ټکی د حکومتدارۍ دی. په مریخ کې به کوم قوانین وي؟ اوس مهال په ځمکه کې یو نړیوال تړون شته چې اوټر سپیس ټریټي بلل کېږي. دا وایي هیڅ هیواد نشي کولی د کومې فضایي سیارې ملکیت واخلي. یعنی مریخ د هیڅ چا نه دی. نو کله چې هلته مستعمره جوړه شي نو د چا قانون به پلی کېږي؟ آیا هغه به خپلواک وي که د ځمکني کوم حکومت تر کنټرول لاندې به وي؟ دا ټول پوښتنې لا هم بې ځوابه دي او ښایي ځوابونه یې هغه وخت پیدا شي کله چې لومړنۍ مستعمره جوړه شي. ځینې خلک وایي چې مریخ کې یو نوی پیل دی، یو چانس چې موږ د انسانانو تېروتنې بیا تکرار نه کړو او یوه ښه ټولنه جوړه کړو. اوس که د اقتصاد خبره وکړو نو د مریخ استوګنه یوه ډېره ګرانه پروژه ده. اټکلونه توپیر لري خو ویل کېږي چې د لومړي 1 میلیون خلکو د میشتولو لپاره به د میلیاردونو تر ټریلیونونو ډالر پورې لاګښت وشي. دا ډېر ښکاري خو که په پراخه کچه ورته وګورو نو نړۍ هر کال تر دې ډېرې پیسې پر پوځ لګوي. نو سرچینې شته، یوازې لومړیتوبونه بدلول غواړي. او په اوږد مهال کې مریخ ګټور هم کېدی شي. ښایي هلته نادر معدني مواد وي چې په ځمکه کې کم دي. سربیره پر دې د اسټرایډونو کان کیندنه به هم اسانه وي ځکه مریخ د اسټرایډ کمربند ته نږدې دی. تر ټولو مهمه ده چې کومه ټکنالوژي چې د مریخ لپاره جوړیږي هغه په ځمکه کې هم کارول کیږي. لکه څنګه چې د پولو پروګرام له ماموریتونو څخه ډېرې ټکنالوژۍ راغلي چې نن زموږ په ورځني ژوند کې کارېږي، لکه د اوبو پاکولو څخه نیولې تر کمپیوټري چیپونو پورې. اوس کې یو واقعي انځور درکړو چې په راتلونکو 500 کلونو کې څه کېدی شي. تر 2030 پورې به لومړني انسانان مریخ ته ولاړ شي. یو کوچنی ټیم چې څو میاشتې به هلته پاتې شي او بیرته به راستانه شي. په 2040 کلونو کې به یو دایمي څېړنیز مرکز جوړ شي. په 2050 کلونو کې به لومړنۍ کوچنۍ مستعمره جوړه شي چې شاوخوا 100 کسان به پکې ژوند کوي. په 2080 او 90 کلونو کې به دا مستعمره پراخه شي او زرګونه خلک به پکې میشت شي. او د پیړۍ تر پایه به ښایي په مریخ کې یو بشپړ ښار وي چې سلګونه زره خلک به پکې ژوند کوي. دا هر څه ډیر لوی او جرأت لرونکی پلان ښکاري. خو دا په یاد ولرئ چې په 1903 کال کې رایټ برادرز لومړنۍ الوتکه والوزوله او یوازې 60 کاله وروسته په 1969 کې انسانان سپوږمۍ ته ورسېدل. د پولو 11 مون لینډینګ په ماموریت کې د انسان پرمختګ خطي یا لینر نه دی بلکې چټک او زیاتېدونکی ایکسپوننشل دی. اوس په پای کې غواړم له تاسې سره یو شخصي فکر شریک کړم. د مریخ استوګنه یوازې یو ساینسي لاسته راوړنه نه ده بلکې دا د انسان د روح استازیتوب کوي. موږ هغه مخلوق یو چې له افریقا څخه راووته او په ټوله ځمکه خپور شو. موږ له سمندرونو واوښتو، له غرونو واوښتو او هر ناممکن ممکن کړ. مریخ ته تلل هم د همدې سفر بل پړاو دی. ځینې خلک به وایي لومړی د ځمکې ستونزې حل کړئ. هو دا خبره سمه ده خو تاریخ موږ ته ښیي چې سپړنه یا ایکسپلوریشن او د ستونزو حل کول یو ځای روان دي. د یوه لپاره بل پرېښودل ضروري نه دي. او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې کله ته د شپې اسمان ته وګورې او مریخ د یوې وړې نقطې په څېر ووینې نو دا په یاد ولره چې ښایي ستا د ژوند په موده کې پر همدې نقطه ښارونه جوړ شي او خلک پکې ژوند پیل کړي. موږ په هغه نسل کې یو چې دا تاریخي بدلون به وویني. له ځمکې څخه تر څو سیاره‌یي تمدن ملټي پلانټري سیویلایزیشن پورې سفر. او کله چې زه دا فکر کوم نو رښتیا هم بدن مې رېږدي. موږ څومره نیکمرغه یو چې په دې وخت کې زیږېدلي یو. همدا اوس سپیس ایکس د خپل راتلونکي سټارشپ ازموینې ته چمتووالی نیسي او ناسا د مریخ د نمونو یا سمپل مطالعه کوي. دا هر څه په همدې وخت کې روان دي او موږ د دې تاریخي سفر شاهدان یو. ملګرو دا د مریخ د استوګنې بشپړه کیسه. یو داسې خوب چې څو لسیزې مخکې یوازې ساینسي خیال و او نن ورځ په حقیقت بدلیدونکی دی. موږ په رښتیا هم په هغه پړاو کې یو چې له همدې ځایه به د راتلونکي تاریخ لیکل کېږي.
او څوک پوهیږي کېدای شي له تاسو څخه هم یو څوک له هغو لومړنیو مارشیانو څخه وي چې سره سیاره خپل کور کړي. ځکه ناممکن تر هغه وخته ناممکن وي تر څو پورې چې څوک ممکن نه کړي. نو تل لیواله اوسئ، تل خوبونه ووینئ. دا چې تاسو څه فکر کوئ هغه هم په کمنټ کې ولیکئ. او دا و زموږ نننۍ ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو در سره لایک کړئ، خپل ملګرو سره شریکه کړئ او د نورو داسې معلوماتي ویډیوګانو لپاره د فکر یوټیوب چینل در سره حتما سبسکرایب کړئ. والسلام.